بسم الله الرحمن الرحیم. پای نټورک څه شی دی؟ پای نټورک آنلاین نوې کرنسي چې په 2019 د دریمې میاشتې په 14 تاریخ د امریکا د کالیفورنیا ایالت سټینفورډ پوهنتون د دریو سرمشریزو ساینسپوهانو ډلې لکه ډاکټر نیکولاس کوکالیس هیډ اف ټیکنالوژي او دویم ډاکټر چیان ډوفین هیډ اف پروډکټ، دریم وینسنت مکلیپ هیډ اف کمیونټي د شراکت په پایله کې د 15 میلیارډو امریکایي ډالرو په لګښت سره د آنلاین کاروباریانو او سوداګرو د سودا او معلوماتو کولو په صورت کې د باوري او نوې کرنسۍ د پیژندلو په موخه اعلان وکړ چې نوموړې کرنسي ترویج او د باور فضا رامنځته کولو په موخه ځان ته څو مهم شرایط مخکې له مخکې کېښودل چې په لاندې شمیرو کې وضع شوي دي. لومړی، د سودا یا راکړې ورکړې لپاره عصري، پیاوړي او خوندي آنلاین میکانیزم او اپلیکیشن چمتو کول. دویم، د 2 کالو لپاره خپلو ګډونوالو ته پای کرنسي وړیا ورکول. دریم، د 2 کالو لپاره ګډونوالو ته د جمع شوي کرنسۍ بیه نه ټاکل. څلورم، د 2 کالو تر پوره کېدو وروسته د نوموړې کرنسۍ بیه یعنې ارزښت ټاکل. پنځم، د 2 کالو په موده کې د 100 میلیونو وګړو ګډون لرل. شپږم، د نړۍ په 120 هیوادونو کې د ATM یا خپلسري د پیسو ورکړې ماشینونو نصبول. اووم، د 2021 د دریمې میاشتې په 21 تاریخ د نوموړې کرنسۍ بیه یعنې ارزښت ټاکل. اتم، د نړۍ په مشهورو آنلاین تبادلې یعنې ایکسچینج کمپنیو کې ځای ورکول. یوازې 21 ورځې نوره هم چانس شته چې پای کرنسي وړیا لاسته راوړو. په هرو 24 ساعتو کې به ستاسې اکاونټ ته 2.8 کرنسي ورزیاتیږي. اټکل کیږي چې نږدې په راتلونکي کې به د دې یوې کرنسۍ ارزښت $100 ته لوړ شي او پای کرنسي به د بیټ کوین ریکارډ مات کړي، ځکه چې بیټ کوین په لومړیو کې خلکو ته 1 کال وړیا بیټ کوین ورکول، خو پای بیا د 2 کالو لپاره خلکو ته وړیا پای ورکړو او بیټ کوین 2 میلیارډ ډالر مصرف کړل، مګر پای 15 میلیارډ ډالر مصرف کړي دي. نو معلومه خبره ده چې پای کرنسي به تر بیټ کوین کرنسۍ ارزښت لرونکي او قیمتي شي. څرنګه کولی شو چې په پای نټورک کې ځان رجسټر کړو؟ دغه معلومات به موږ تاسو ته په راتلونکو ویډیو کې تیار کړو. د راتلونکو ویډیوګانو لپاره زموږ افغان ټیک پلس چینل درسره سبسکرایب کړئ. مننه.